د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د دې سات خبري ټولګي ته ښه راغلاست د کندهار تختپل ولسوالۍ امنیه قومندان هاشم ریګوال وایي هغه ادعاوې بې بنسټه دي چې ګوندې ما پر یو شمېر سپینګیرو ګیرې او سرونه خریلي دي. هغه ویلي چې دوی ته څوک د تسلیمۍ لپاره نه دي راغلي او که څوک راشي هم د دوی لخوا به ووژل شي. هغه وویل ټولو سرتیرو ته یې امر کړی سپینګیري وي یا ځوان که د تسلیمۍ لپاره په جرګه راغلل ویې وژنئ. ریګوال زیاته کړې ده چې دی د جنرال رازق ملګری دی او قانون کې یې تسلیمي نشته. ولسمشر غني د جنرال مکینزي په مشرۍ راغلي امریکایي پلاوي سره لیدلي دي. د ارګ د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې په نوي فصل کې پر دوه اړخیزو همکاریو او له افغان ځواکونو څخه د امریکا پر ملاتړ خبرې اترې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبان غواړي چې د خپلو مشرانو په حکم او د پاکستان پوځ سره په همغږۍ د افغانستان په جنوبي سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. ښاغلي نبیل په خپله ټویټر پاڼه په یوه ټویټ کې لیکلي د کندهار لپاره د طالبانو تش په نامه والي حاجي یوسف چې د وفا په نامه پیژندل کیږي د طالب مشرانو په دستور او د پاکستان د پوځ سره په همغږۍ په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان په سویل کې په لوی او پراخه کچه د عملیاتو یعنې حملو لپاره چمتووالی نیسي. نبیل د خپل ټویټ په دویمه برخه کې لیکلي د دوی ستراتیژي دا ده چې په داسې حال کې وکولی شي چې د افغانستان په شمال کې دوی خپله واکمني وساتي، په جنوب د افغانستان کې خپل عظیمي فشار راوړي. د افغانستان د ملي امنیت دغه پخوانی رئیس وایي ډاډه نه دی چې طالبان به په خپله دغې هڅه کې بریالي شي او زیاته کړې ده چې که څه هم زه شک لرم چې دوی به په دې ناوړه پریکړه کې بریالي شي بلکې ماته به وخوري، یوازې د ډیر مرګ ویجاړتیا او بې ځایه کېدلو لامل به وګرځي. د لغمان ولایت لپاره د طالبانو د 90 کسیزې ډلې مشر او د نظامی کمیسیون غړی عزیز الرحمن مشهور په حذیفه د امنیتي ځواکونو لخوا د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ووژل شو. بلخوا کندهار کې 26 طالبان ووژل شول. دفاع او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د کندهار ولایت ډنډ او ارغنداب ولسوالیو کې پر طالبانو چاڼیز عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 26 طالبان ووژل شول او 7 تنه نور ټپیان شول. همداراز په دې عملیاتو کې د دښمن 6 موټر سایکل، 6 میله وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. ګلبدین حکمتیار وروستیو پرمختګونو او د وضعیت بدلون ته په اشارې ویلي د افغان ملي پوځ له منځه وړل به تاریخي اشتباه وي، په کار ده چې دا ځل افغان ملي بنسټونه له لاسه ورنه کړي. حکمتیار زیاته کړي بنسټونه د افغانانو ملي شتمني ده او تخریب یې په هیڅ صورت د بخښلو وړ نه دی او ملي خیانت دی. بلوچ بیلتون تیره شپه د پاکستانی پوځیانو پر پوسته وسلوال برید کړی چې په پایله کې یې 3 پوځیان وژلي او 2 نور یې سخت ټپیان کړي دي. د بلوچ بیلتون وسلوالې ډلې ویان ګهرام بلوچ رسنیو ته په استولې خبرپاڼه کې ویلي چې ملګرو یې تیره شپه د کیچ په تم سیمه کې د پوځ پر پوسته برید کړی دی. هغه ویلي پوسته یې په بشپړ ډول سوځولې، وسلې ورڅخه غنیمت کړي، 3 پوځیان یې وژلي، 2 یې ټپیان کړي او نور ورڅخه په تیښته بریالي شوي دي. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي بلوچ بیلتون په تر هغې د پاکستان د حکومت پر وړاندې جګړې ته دوام ورکوي تر هغې چې بلوچستان یې ورڅخه په پوره ډول نه وي آزاد کړی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست نن د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو افسر میرویس وستایه چې د هرات ولایت په غوریان ولسوالۍ کې د طالبانو موټر بم برید هدف ته له رسیدو وړاندې له منځه وړی و. له کورنیو چارو وزارت څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې د سرپرست وزیر عبدالستار میرزکوال له قوله ویل شوي میرویس اتل افسر او د میړانې الګو ده، د نوموړي د سرښندنو درناوی کوو او ستایو یې. د معلوماتو له مخې سرپرست وزیر افسر میرویس ته د میړانې او زړورتیا له کبله د 2 څارنۍ رتبه او نقدي مرسته ورکړه. په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د جنرال سکاټ میلر دنده پای ته ورسېده. له دې وروسته دغه دنده د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک کینټ مکینزي پر غاړه لري. مکینزي په کابل کې د خپلو نوو ماموریت پیلولو پر مهال جوړ شوو مراسمو ته ویلي افغان ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي د مرکز او ولایتونو د ساتنې لپاره سختې مبارزې ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوي رئیس او یو شمېر غړو د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل. پرون ماښام د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوي رئیس او یو شمېر غړو په دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د هغه مل پلاوي سره وکتل.
په دې ناسته کې دواړو لورو د سولې پروسې د پرمختګ د دې پروسې پر شته ستونزې خبرې وکړې. دواړو خواو د ستونزو ژر تر ژره حل او د سولې پروسې ګړندي کولو پر سر ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د سولې له پروسې څخه د خپل هیواد د تلپاتې ملاتړ ډاډ ورکړ. بهرنیو چارو وزارت ترکمنستان ته د طالبانو پر وروستي سفر غبرګون ښودلی دی. د یاد وزارت له لوري خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي طالبان په داسې حال کې سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه کوي چې په دې وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی دی او د همدې جګړو له امله په تېرو څو میاشتو کې 3500 کسانو خپل ژوند بایللی دی. تر 2000 ډیر هیوادوال له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ شوي دي. خبرپاڼه کاږي که څه هم افغان دولت تلپاتې سولې ته د رسیدو برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو د هڅو قدرداني کوي، خو له خپلو ټولو سیمه ییزو او نړیوالو شریکانو غواړي چې له افغان دولت سره په مشوره د سولې سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پیاوړتیا د تلپاتې اوربند په ټینګښت او له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کولو برخه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د سنډي پوسټ ورځپاڼې ویلي چې جګړې، اداري فساد او یو شمېر نور عوامل دي چې افغانستان یې اوسنی بحران کې ښکېل کړی دی. ورځپاڼه کې وړاندې راغلي چې افغانستان نه یوازې له کورنیو ننګونو سره مخ دی بلکې پاکستان یې هم آرامېدو ته نه پرېږدي. لیکنه کاږي پاکستان هغه ځای دی چې طالبان یې په پښو درولي دي او که چیرته له زړه وغواړي افغانستان آرامولی شي. که څه هم پاکستان ویلي چې پر دغې ډلې نفوذ نه لري خو لویدیځ لا هم پر دې باور دی چې دغه هیواد پر طالبانو پام وړ اغیز لري. د ویلو ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د لویدیځ ځانګړي توګه د امریکا تر سخت فشار لاندې دی او د افغان سولې برخه کې د نه همکارۍ له امله د پاکستان د مکررو غوښتنو باوجود د امریکا ولسمشر جو بایډن تر اوسه پورې ان یو زنګ هم د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ته نه دی وهلی. امریکا د مهاجرت ویزو لړۍ بیرته پیل کړې ده. په کابل کې د امریکایي سفارت شاردافر راس ویلسن ویلي چې دغه پروسه بیرته پیل شوې او له اپریل میاشتې راهیسې له 1600 کسانو څخه مرکې اخیستې دي. ویلسن زیاته کړې چې په کابل کې د امریکا سفارت د مهاجرت ویزو د پروسس لپاره په چټکۍ کار کوي او تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 کسان پر همدې ویزو امریکا ته تللي دي. قدرمنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شیبې ولرئ. د الله په امان.